د اکتوبر 21 افغان مهاجرین په زور او جبر له پاکستان هیواد څخه د ویستلو لړۍ پیل شوې. تر دې دمه د تورخم سپین بولدک له لارې زرګونه کورنۍ خپل هیواد ته ستانه شوي دي او دلته په افغانستان کې ورته حکومت څومره اسانتیاوې برابرې کړي دي. سلام ستړي مشئ درنو اورېدونکو، تاسې سیاسي بحثونه ګورئ. په بحث کې راسره دروند او د قدر وړ میلمه د سیاسي چارو شنونکی احسان الله عظیمي میلمه دی. عظیمي صاحب، که په لومړیو کې دا راته وایي چې پاکستان هېواد افغان مهاجر ولې یو ناڅاپي ویستلو ته اړ کړل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ښه موضوع ده، ښه سوال ده. پاکستان هېواد دا چې زموږ په شرقي برخه کې پروت دی، وخت نا وخت دغسې ستونزې افغان خاورې ته پیدا کوي او وخت نا وخت دغه رقم ستونزې بار بار موږ ته را پیدا کوي. کله چې زموږ ملک کې یو څه امن راشي یا یو د بنیادي کار کېږي نو دلته فشار پاکستان ته واردېږي. هغې یو عمده دلیل دا ده. بل عمده دلیل دا ده کله چې دوی د بهر لخوا د مهاجرو په نوم کم فنډ اخلي، کله چې په دغه فنډ کې دوی ته کمی او کاستی راځي نو دوی وخت نا وخت په مهاجرو باندې خپل لاس اوچتوي او د هغې ته زور زیاتی او هغې د خپل د خاورو څخه ایستلو ته اړ کوي چې تر څو زموږ د هېواد څخه ووځي او خپل هېواد ته لاړ شي. ډېره مننه عظیمي صاحب. که دا راته وایي پاکستان د افغان مهاجرو په ویستلو سره ځان څه ډول نړۍ ته معرفي کوي؟ دا خو یو واضح دلیل ده، ځکه چې پاکستان هیڅ په دغه طول د 3 لسیزو کې داسې ښه څېره نه لري، ځکه وخت نا وخت زموږ یو حکومت هم دوی ته د تحمل وړ نه ده. هر نوع نظام چې په افغانستان کې راځي هغه که د دوی ګټه پکې وي که نه وي، هغه نظام ته دوی خنډونه جوړوي او په مختلفو نومونو سره یې ننګوي تر څو پورې چې یو کمزوری هغه هېواد دی ترېنه د استفاده وکړي. دلته په افغانستان کې مهاجرو سره افغان حکومت څه وکړل؟ څه رقم څه ډول اسانتیاوې ورته برابرې کړي؟ لکه څنګه چې واضح ده، ټول همکاري موسسې، خپله نظامي ځواکونه او نور ملکی برخه ټول د مهاجرو په مقابل کې ښه سلوک کوي او ټول یې مخې ته ورځي، نازوي تر څو خپل مهاجر چې کوم افغانستان ته راځي په مختلفو ډالیو سره یې ونازوي او د بالخصوص د اسلامي امارت د پوځونو لخوا این تر کوره پورې په یو ښه شکل سره بدرګه کیږي. بالکل. عظیمي صاحب، په دې کې د افغان حکومت او افغان ولس څه مسؤلیتونه دي؟ د افغان دولت مسؤلیتونه دلته واضح دي او د ملکی برخې مسؤلیتونه خو فقط دا دي چې دلته کوم مهاجر چې راځي باید موږ د خپل کورونو ګاونډونو کرایې راټیټې کړو او د دولت مسؤلیت دلته دا ده چې دوی ته د صرفانه زمینه برابره کړي او کاري سیستمونه ورته برابر کړي، په هره برخه کې مشکل ته رسیدګي وکړي. په دغه برخه کې حل لار څه ده تر څو په راتلونکي کې د داسې ډول ناورین سره بیا مخ نه شو؟ دا خو لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې کله یو مملکت خودکفایي او په خپلو زیربنایي سرچینو ولاړ وي، هغه هېڅکله د هغه کم ملت چې دا بل مملکت ته احتیاجېږي نه. نو که چېرته موږ بنیادي کارونه په خپل هېواد کې وکړو، فابریکې ولرو، صنعت ولرو، تجارت ولرو، زراعت ولرو، نو زمونږ یو شخص به دې ته مجبور نشي چې تر څو مهاجرت ته زړه ښه کړي. په وروستیو کې د پیغام څه دی؟ زما پیغام دا دی ټولو افغانانو ورونو ته، که چېرته ولږی که تندی، دا زمونږ هېواد ده، دا په موږ حق لري. موږ باید په هر حالات کې د خپل هېواد خدمت وکړو. صحیح ده چې یو مړۍ روزي پسې موږ هڅه کوو چې تر څو یې لاس ته راوړو، خو هغه
لله الحمد په افغانستان کې هم لاسته راوړي که موږ د همت څخه کار واخلو په غرونو ډاګونو سمه کې کار شته موږ باید کوشش وکړو چې خپل هیواد کې کار وکړو تر څو هیواد هم سمسور شي او زموږ اقتصادي مشکلات هم حل شي. ډیره مننه ژوندی اوسې اعظمي صاحب چې زموږ پروګرام ته راغلی او زموږ بلنه مو ومنله. مننه خیر اوسې ژوندی. درنو لیدونکو له تاسې هم مننه چې تر پایه مو ملتیا وکړه. دا د نن شپې سیاسي بحث چې ما کپتان جان عثمان زي په کوربتوب تاسو ته وړاندې کړ. تر بیا ښې چارې الله مو بل شه.